برشونو استعمال تر ډیره بیا په دغه هغه کې کیږي ماسک تور رنګ مثلا یو عکس پټوي سپین رنګ یو شی ښکاره کوي برش هلته ډېر استعمالي کله کله استعمالوي مثلا د یو ټایټل چې لپاره کې استفاده کوي مثلا په دې رقم باندې برش لیکي بېلابېلې اندازې دلته شته مثلا خپې غواړي تیز غواړي نرۍ غواړي هر رقم سایزونه یې هم دلته شته سایز خو یې دلته کولی برکټ باندې هم لوی وړوکی کړي وګوره هلته هم ورسره ځي که نه مثلا برکټ باندې هم لوی وړوکی ده داسې بیا اوس صحیح برکټ باندې هم کېده او دلته هم سایز او هارډنس سره تیزولی شي صحیح نور دلته جوړ هغه موډونه دي مثلا په کوم ډول باندې برش ته غواړي له دغو چې استفاده کړی شي او دغه هم نارمل موډونه مثلا که زه په عادي حالت کې په دغه رقم باندې یو برش ولرم رنګ یې دغه رنګ ورته انتخاب کړی که غواړي د برش رنګ تغیر کړي خو دغه بارګراوند کلر به ورته انتخابوي صحیح راځي دغه رنګ د انتخاب کړی دی بیا موډونه دي مختلف لکه د موبایل عکسونه نه نیسي هغه اړوي ټیک ټاک او د وروستي ایډیټونه په یوه باندې کېږي مثلا په دې موډ کې په دې رقم باندې عکس بیا اپلای شي البته تغیر پرې راسي اوس که زه مثلا په دې عکس باندې دغه یو موډ اپلای کړم کېدای شي یو ډول ښایسته راسي که نه لکه یو موډ چې ما ورکړی یې په دغسې یو شکل باندې مثلا نارمل عادي حالت اپسټي او پلو خپله د بهېدنې ته یې زه فکر نه کوم چې دا شیان باندې دومره کم څه ښه به یې که نه ځکه اپسټي هغه خاموالی ده مثلا که غواړې چې برش کم اندازه باندې راسي په یو شي باندې صحیح سماتنس ده بل پنسل ده پنسل هم عین لکه دا برش دغسې کار کې استریغه نری ده نور نوی کار نشته پکې صحیح کله ریپلیسمنټ ده یو رنګ په بل رنګ باندې اړی مثلا دغه رنګ ده وګوره دلته آز ما یو رنګ سوړ ورکړی ده هغه رنګ په دغه رنګ باندې اړی کوم واضح مشخص کار نه کوي او بل مکسر ده مکسر بیا د رنګونه سره ګډوي بس مثلا که غواړې چې دغه رنګ یې له یغه رنګ سره ګډ کړو که نه دلته کوم رنګ درته انتخاب کړی پنسل دغه یو داسې کار کې لکه ټاپه غوندې سټمپ په خپله یا یې ټاپې ته فکر کوم دغه سره هم که الټ ونیسې لکه الټ چې ما هغه څه شی و هیلینګ برش و دلته سټمپ هم په دغه رقم باندې کار کوي مثلا ګوره الټ ما په دغه سترګه باندې کلیک کړی اوس زه دلته راځم بیرته بله سترګه ورسره رسمېدلی شي دا خالي د عکس د ایډیټ لپاره ځکه ښه ده چې مثلا ته غواړې دغه عکس هغه څنګ ته نه یې خپ غوندې خپل عکس بیا ورسره راغلی لکه دغه سره مثلا زه دلته الټ سره نیسم د مخ باندې کلیک کوم دغه اپسټي بلګ ورته ډېره کړم لکه دوهم عکس یې ورې پروت دی ورسره هلته عکسونه د ایډیټ لپاره بینرونو کې سې ډېر استعمال کړی دا اوس هم ما ډېرې بینرو کې مثلا راغلی عکس ته سټمپ د انتخاب کو الټ ونیسه چې هره ساحه یې ته غواړې مثلا په دې ساحه کې څو ټول انسان راسي او که په هر ځای کلیک وکړي خو د لاندې ځه پسې هغه ساحه به راځي مثلا زه په مخ باندې کلیک کړم اپسټي مې ورته ډېره کړه که 100 فیصده کې عین په دغه شکل باندې بیرته د عکس دلته راته رسم شي او که مثلا 100 فیصده یې نه کړي لږ کمه یې مثلا 50 کې بیا به لږ خپ راځي او که ترې هغې هم کمه کړي ته مانه څه لږ به خپ راځي لکه بیرته سې سیوری پورې دوباره سې عکس راغلی او که غواړې پیټرن استعمال کړي پیټرن به اوس جوړ کړم درته مثلا که غواړې نور پیټرنونه هم ولرې مثلا پیټرن فکر کوم فرش او جامې دغو شیونو ته چې تیاری که نه که غولې تیاری دي که غواړې پیټرن استعمال کړي اوس دلته بېلابېل پیټرنونه مخکې ما درته وویلې که نه د ونو دغه دي د ګرز د وښو دغه دي او د اوبو دغه پیټرنونه دي مثلا د اوبو پیټرن د دلته استعمال کله کال چې اوبو پرتې په یو شیپو کې ممکن راسي چې زه غواړم په عکس باندې اپلای کړم خو که ته غواړې مثلا دغه یو شی راولې لکه موږ په ډېرو عکسو کې لیدلې دي ګوره زه به یو نوې صفحه راخلاصه کړم A4 صفحه به راخلاصه کړم دلته یې ډېر وارې هغه د یو دفتر نوم یا لوګو اچولي خپه غوندې اچولي برسېره بیا یو ډیزاین پې کړی دا مانه نو که غواړې مثلا هغه شی جوړ کړي دلته به یوه نوې ورکه په ډېره وړه اندازه باندې ورته جوړه کړي چې نوی پیټرن اضافه کړي زه به نوې صفحه راخلاصه کړم A4 به نه ورته جوړوم بیخي به یې ډېر کم کړم دا مانه 290 ده دا به هم 50 کړم دا به هم 50 کړم 50 کې به یو اندازه جوړه کړم دلته زه غواړم یو پیټرن ځان ته جوړ کړم مثلا لکه یو لوګو زه به لوګو راوړم مثلا زه به دغه لوګو راوړم چې بار بار یو بیکګراوند کې شاته ماته استعمال شي صحیح دا په دې شکل باندې شوه اوس کولی شي دا پیټرن ته ور معرفي کړي پیټرن دلته معرفي کړي دا به له درس ته بغیر ته کو ډیفاین پیټرن مثلا دلته یو نوم ورته ورکوي پروموټ لپاره دغه یو
پیټرن وکنه. اوس دلته راسه پیټرن، دلته هم د پروموټ په نامه یو پیټرن اضافه شوی دغه صحیح. اوس که په ارکس کې ته غواړې ما دلته A4 صفحه اخیستې دغه د A4 صفحه دلته اوس که غواړې پیټرنونه ډېر جوړ کړي د ما لوګو د دلته شاته ډېر وارې پرته وي مثلا اپسټي به زه 100% نه ورته کوم 12% به کم. اوس که ته څو لوګوګانې راوړې دغسې اچوې د ممکن وخت ونیسي کولی شي په دې ډول باندې لوګو واچوي برسېره بیا مثلا د پروموټ یو اعلان پرې ورکړي یا ډیزاین ورته وکړي دغسې پیټرن یې خالي دغه یو مهم کار کې بس